پښتنو د پرمختګ، خپلواکۍ او د هغوی د حق غوښتلو لپاره ډیرو مبارزینو قربانۍ ورکړي دي او هر مبارز شاته ډیر داسې څه پرېښودلي دي که اوس هم ورباندې تګ وشي نو ممکنه ده چې پښتانه هم د عصري نړۍ سره ورته پرمختګ وکړي او هم له هر زبر او جابر ځواک څخه خپل حق او واک ترلاسه کړي. د دې سرښندونکو مبارزینو په لړ کې یو شهید ارمان لوڼی هم و چې دلته یې پر ژوند او مبارزه غږیږو. ارمان نه د دې خاورې لومړی شهید دی او نه د دې خاورې وروستی شهید دی. ارمان نه د ارمانونو لومړی شهید دی او نه د ارمانونو وروستی شهید دی. هغه ارمانونه چې ارمان یې قرباني شو همداسې بې شمېره پښتانه یې قرباني شوي او لا ډېر شمېر پښتانه د دې لارې پیروان دي او لاس په کار دي چې دا ارمانونه ترلاسه کړي، خو په یوه جابر او ظالم ریاست کې د دې هر څه مخه نیول کیږي او د عدم تشدد ارمانجن چې خپل ارمان ترلاسه کړي دی او په شاوخوا کې نور انسانان ښه ژوند ولري، هغوی یې د تل لپاره د خپل ژوند څخه لاس په سر کوي. شهید ارمان لوڼی چې اصلي نوم یې ابراهیم و خو د شاعرۍ په ایلولو سره یې ځان ارمان لوڼی کړ. ارمان په 1983 کال کې د سهیلي پښتونخوا د زیارت ضلع په سنځاوۍ سیمه کې زیږېدلی و. پلرنی ټاټوبی یې د دوکۍ لوڼي سماولنګ و او اوس مهال له خپلې کورنۍ سره یو ځای په کلاسیف الله ښار کې استوګن و. ارمان خپلې لومړنۍ زده کړې د سهیلي پښتونخوا په سنځاوۍ سیمه کې وکړې او وروسته یې ماسټري په پښتو ادبیاتو کې د بلوچستان پوهنتون له پښتو څانګې څخه وکړه. هغه د بلوچستان پبلیک سرویس کمیشن تر ازموینې وروسته د بلوچستان په کالج سیکشنز کې د پښتو ادب استاد وټاکل شو. لومړی په سنځاوۍ زیارت، بیا یې په موسهخیل او وروسته یې د کوټې ښار په ډیګري کالج کې د پښتو ادب درسونه ورکول. ارمان سیاسي فعالیت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو له سازمان پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن څخه پیل کړی و او د ملتپالنې په دغه سیاست کې د دې تنظیم د ضلع زیارت سینیر معاون سکرټري هم پاتې شوی و. ارمان د ژوند تر پایه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن فعال غړی و. ورسره یې د ادب په څانګه کې هم کار کاوه. خپله یې هم شاعري کوله خو د ارمان ملي مترقي سیاسي فکر هغه دومره تکړه کړی و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هرې مظاهرې او جلسې ته به یې ځان رساوه او د ځان سره یې نور ملګري او ځوانان هم فعاله ساتلي وو. د دې ترڅنګ یې په ادبي غونډو کې هم فعاله و او د شعر و شاعرۍ سره یې هم مینه درلوده. د مترقي لیکوال تنظیم غړی هم و او په دغه لړ کې به یې د پښتونخوا او سهیلي پښتونخوا ضلعو ته د ادبي غونډو لپاره سفرونه هم کول او له پښتو ژبې سره یې ډیره مینه درلوده. د فطرت په هر څه پړه کوي اشرف المخلوقات. څنګه؟ د فطرت په هر څه پړه کوي اشرف المخلوقات، هم په خپل منځ کې جګړه کوي اشرف المخلوقات. واو ډېر دا نه دا موږ چې وایو موږ اشرف المخلوقات یو ځان ته مسیو دغه ورکړی. برته ووایه د فطرت په هر څه پړه کوي اشرف المخلوقات، هم په خپل منځ کې جګړه کوي اشرف المخلوقات. پر 18,000 کامه ځان بهتر ګڼي په خپله، پر 18,000 کامه ځان بهتر ګڼي په خپله، هم د تور او سپین دعوه کوي اشرف المخلوقات. او یو عرب کړي بل عجم کړي، یو تور پوستی بل سپین پوستی، یو عرب کړي بل عجم کړي، یو تور پوستی بل سپین پوستی، څه عجبه فیصله کوي اشرف المخلوقات. واو. او یو یزید سی بل حسین کړي دغه حق وزان ته ورکړي، یو یزید سی بل حسین سی دا حق وزان ته ورکړي، دغه حق وزان ته ورکړي. دا هر څه په عقیده کوي اشرف المخلوقات. او د نیتشه سوپرمینۍ خو دی اسمان مسخر کړی، د نیتشه سوپرمینۍ خو دی اسمان مسخر کړی، څوک د ګل سره تشنه کوي اشرف المخلوقات. نه یې وینې که په کست کوي شیطانه منافقه، نه یې وینې که په کست کوي شیطانه منافقه، زه مړ کېږم
ته چپ یې مسلمانه منافقه او زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې فرق دی زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې فرق دی بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسانه منافقه او د ځوانانو اتلانو د شعرونو قاتل ته د ځوانانو اتلانو د شعرونو قاتل ته ورځ به راسي بیا به ګورو پاکستان منافقه د ځوانانو اتلانو د شعرونو قاتل ته ورځ به راسي بیا به ګورو پاکستان منافقه موږ خو ټول ستا له کانګرس سره ملګري وو په ډاګه موږ خو ټول ستا له کانګرس سره ملګري وو په ډاګه بیا د چا ته حواله کړو هندوستان منافقه او ستا چې خوښه وه تا دود لویسته دراوۍ به دې کوله ستا چې خوښه وه تا چې دود لویسته دراوۍ به دې کوله یا ویریږې یا بدل سولې ارمان کله چې په 2018 کال په فبروري کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال شو نو شهید ارمان لوڼی یوازې ځان نه بلکې خپل خور وړانګه لوڼی هم د پښتنو د حقونو غوښتنې په دغه سازمان کې فعال کړه ارمان لوڼی د خپل انساني شعور او انساني پوهې پر بنیاد خپل مظلوم ولس په تاریخي حماسي او ټولنیز حافظه کې پرته له هر ډول توپیره د پښتون د نن او سبا لپاره د یو خوشحاله سوکاله سوله ییز ژوند په لټه کې و شهید ارمان لوڼی له پایله د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګرو مشرانو له ډلې څخه و ټول پوهه پښتانه پوهیږي چې په سیمه کې د 40 کلنې جګړې د پیل راهیسې دا د پښتنو د بقا او ارتقا لپاره یوه تاریخي اړتیا وه څو په پښتنو کې یو غیر ګوندي ولسي ملي تحریک یا یو پښتني خپلواک غورځنګ رامنځته شي څو په دومره شور ماشور کې ویده پښتانه د غفلت له اوږده خوبه ملي یووالي ته راویښ کړي شهید ارمان لوڼی یو زړور دروند ځوان پښتون افغان و دی په خپله خاوره مین و او په خپله خاوره خپل اختیار باندې باور درلود شهید ارمان لوڼی د پښتون قام د لویو تاریخي موخو او ارمانونو اتل دی ارمان لوڼی د لوی افغانستان شهید دی ارمان لوڼی د خپلې سوله ییزې سیاسي مبارزې له لارې پښتون افغان ته ژوندون غوښتو د ارمان لوڼي د ژوند ټولې موخې غوښتنې او ارمانونه یوازې د پښتنو افغانانو سره د مینې پر بنسټ تړل شوې وې دی د خپلو ارمانونو سره کور په کور کلي په کلي دیره په دیره سیمه په سیمه د خپل ولس د عامه پوهاوي لپاره ارمانجن ګرځېده خلک یې یووالي ته رابلل او د خلکو سره یې د لر و بر یو افغان تاریخ پښتونولۍ ورورګلوي د پښتنو تاریخي خاورې د ملي اتلانو په اړه خبرې اترې کولې له همدې امله شهید ارمان لوڼي ته د پاکستان ریاستي ادارو ګواښونه کول چې ولې د خپل قام خبرې کوي ولې ویدو خلکو ته شعور ورکوي او خبروي خو شهید ارمان لوڼي د خپل ځورېدلي قام په خاطر د ریاست ګواښونو ته غوږ نه کېښود او شپه او ورځ د قام د خدمت لپاره یوه کړه کله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال شو او د ارمان لوڼي فعالیت له پخوا هم زیات شو په هره جلسه او د جلسې په هر کمپاین کې به یې ګډون کاوه د دې ترڅنګ به کور په کور کلي په کلي او سیمه په سیمه ګرځېده خپل پښتانه به یې د خپلو حقوقو ذخایرو او جغرافیې څخه خبرول ما د دې ژوب ډیویژن د یوه ژوب ډیویژن د دې په اسمان کې چې کوم جهازونه ته رژي د دې جهازو د یوې شپې د 24 غنټو زما 4 کروړ روپۍ جوړېږي د یوې شپې زما د ژوب د ډیویژن ټیکس جوړېږي د 80 کلو حساب ورته وکړه دا پتا پسې پاته دی په والله چې وخت راسي بېرته راکړي انشاءالله حساب راوړي 4 کروړ روپۍ زما د یوې 24 غنټو د جهازو د انټرنیشنل جهازو زما ټیکس د ژوب ډیویژن جوړوي دا به ته راړې
د سماولنګ د ښکلې حساب به راوړې د بوري د کاسې د غره د ماربل حساب به راوړې د زرغونه غره د ګیس حساب به راوړې دا ټول شیان غواړو په دې باندې که زه غدار یم دا غداري خو موږ په جار کوو دا غداري خو موږ ښکاره کوو چې زه به خپل دې وخت کې شهید ارمان لوڼي او د پښتون ژغورني غورځنګ نورو فعالو ملګرو ته ریاست هره ورځ ګواښونه کول، نیول، وهل او بندانول به یې. کله چې په 2018 کال کراچۍ کې د پی ټي ایم جلسه وشوه، له جلسې وروسته یې د غورځنګ د نورو ملګرو ترڅنګ ارمان لوڼی هم ونیوه او هغه ته ګواښونه کېدل چې له دغه کاره لاس واخلي، خو ارمان به په خندا ویل د مرګ ورځ معلومه وي. نو یې هغوی ته همداسې ځواب ورکړی و. د ارمان لوڼي یوه نږدې ملګري له رسنیو سره په خبرو کې وویل یوه ورځ یې ما ته ویل چې په کراچۍ کې پولیسو پورته کړم نو یې سترګې راپټې کړې او راته یې په پښتو کې ویل چې دا کار ولې نه پرېږدې. ما ورته د خاطر اپریدي دا شعر ووایه: خوله رانه خاطر په تشه خوله غواړي، خلک پرې تېر شوي له سرونو نه. نو د امنیتي ادارې دغه عسکر چې پښتون و دا شعر یې ډېر خوښ شو او ویې ستایلم. د شهید ارمان لوڼي له نیولو وروسته چې کله بیا هغه کراچۍ ته ولاړی او هلته یې د پښتون ژغورني غورځنګ یوه احتجاجي لاریون ته وینا کوله، نو د وینا په ترڅ کې هغه کس هم وښوده چې دی یې بندي کړی و او دا مهال په یاد احتجاجي لاریون کې د ویناوالو ویناوو ته غوږ و. دا باجوا به سبا اعلان کوي چې زه به اپریشن په وزیرستان کې کوم، زه به اپریشن د پښتانه په وطن کې کوم او د سیکس دپاره به لاهور او سرګودې له ځم، همدلته به پښتانه وطن کې بې عزتۍ اړوم، دلته به خپله عیاشي کوم. دا عیاشي ستا پلار هم نشي کولی. دا د پښتانه وطن دی، دا د یوې روپۍ حساب به کږي، د یوې انې حساب به کوي. دلته هغه سړی چې دا شنه کپړې یې په غاړه دي دا هغه سړی دی چې زه یې د پاکستان چوک څخه پورته کړم، دا هغه دی. بیا یې چې څو دي دا هغه کس دی ارمان لوڼی چې پورته کړی و بل اړ په تېره جلسه کې دا مخامخ شنه کالي چې په غاړه وي دا هغه کس دی زه و هاشم او ټول چې پورته کړي وو. ملګرو دا سختۍ دا وړل دا ټکول دا وهل بیا په هغو باندې شتامونه لیکل دا ټول شیان کول دې زغملو ته موږ تیار یو. دلته خطراتو ویډیو شیر کړئ. موږ تیار یو. که څوک موږ وژني، که څوک موږ حلالوي، که څوک موږ بې کوره کوي، که څوک موږ کورونه رانړوي، دې ټولو سختیو ته موږ تیار یو. وروره موږ به دې نورې قربانۍ ته هم تیارېږو، موږ به سرونو ته تیار یو. دا ټول ملګري به ودې ته تیار اوسئ. له ننه بعد هر څوک موږ اوچت کېدی، هر چا ته ناجایزه کېده، ټول به همدارنګه په همت راوځو، ټول به همدارنګه. لکه څنګه چې شهید ارمان لوڼي د پی ټي ایم هر احتجاج ته ځان رسوه، همدا ډول د پاکستان ریاستي ادارو هم د پښتنو په هره ضلع کې خپلو ظلمونو او بدماشیو ته دوام ورکړی و. کله چې د 2019 کال د جنوري میاشتې پر 29مه ریاستي ادارو په لولای ښار کې د آی جي پر دفتر هغه مهال برید وکړ چې زرګونه ځوانان په پولیسو کې د تګ لپاره امتحان ته ورغلي وو، چې په پایله کې زیات شمیر پولیس ووژل شول او زیات شمیر هغه ځوانان چې د امتحان لپاره ورغلي وو او پولیس شوبل شول. خلک دې په خصوصي توګه واوري چې دا جنګ اوس جنوبي پښتونخوا له راغلی دی. نن زر کسان په کرسیو کې ناست دي ټسټ کوي، له دې ځایه څخه خلک ورننوځي، یوه دماکه په دروازه کې کوي، بله دماکه په منځ کې کوي، بله دماکه په منځ کې کوي. 3 دماکې سوي دي، 3 دماکې سوي دي. پر شل کم یوه بجه یا پر 12 بجې جنګ شروع شوی دی، تر 5 بجې تر 4 بجو جنګ روان دی. څو کسه ننوتلي دي؟ 2 کسه مړه دي. دهشتګرد 2 کسه دي، 2 کسه دهشتګرد تر 5 بجو پورې جنګ. دا یو عجبه کیسه ده. تر درسو زیات ځوانان مړه دي، تر درسو زیات ځوانان یې زموږ تر ګولۍ ایستلي دي. ګناه یې دا ده، ګناه یې دا ده
چې دا په پولیس کې داخلېږي په پولیس کې برتي کېږي بیا به د دې علاقې غلم ور معلومېږي د دې علاقې ښه سړی ور معلومېږي د دې علاقې عزتدار او بې عزته ور معلومېږي. وروسته د دې پیښ پر ضد د پی ټي ایم لخوا د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلط کښېنول شو او له ریاست څخه یې د داسې پیښو د بندولو او په پیښه کې د ښکېلو کسانو د نیولو غوښتنه کوله. دې پرلط غوښتنې ریاست درېیمه ورځ هم ونه منلې چې بیا یاد پرلط د 2019 کال د فبروري پر 2 مازدیګر ناوخته په احتجاجي لاریون بدل شو. ریاستي ادارو پر یاد سوله ییز احتجاجي لاریون برید وکړ، لاریون یې تیت پارک کړ. په دې حال کې لاریونوالو هم وغوښتل چې لاریون پای ته ورسوي، نو هر څوک پر خپله مخه ولاړل. په دې احتجاجي پرلط او لاریون کې د لورلايي د ملګرو ترڅنګ د نورو ضلعو ملګرو هم ګډون درلود، چې له کلاسیف الله څخه د پی ټي ایم مرکزي غړی شهید ارمان لوڼی هم پکښې و. پر لاریون له برید وروسته هر څوک پر خپله مخه ولاړل. شهید ارمان لوڼی د یو څو نورو ملګرو سره د لورلايي لایبرري ته ولاړی. لږ ځنډ وروسته چې له لایبرري څخه راووتل، پولیسو د شهید ارمان لوڼي او د ملګرو د نیولو هڅه وکړه، چې ترڅنګ یې پولیسو تشدد پیل کړ تر څو وکولی شي دوی په زور ونیسي، چې د تشدد په پایله کې شهید ارمان لوڼی د پولیسو لخوا پر سر د ټوپک پر کنداغ ووهل شو او بېهوشه شو، خو بیا هم پولیسو اجازه نه ورکوله شهید ارمان لوڼی روغتون ته یوسي، چې د ملګرو له ډېر جنجال وروسته یې په موټر کې د لورلايي سیول روغتون ته روان کړ، چې په لاره کې د پولیسو موټر ورڅخه مخکې شو او لاره یې نه ورکوله چې شهید ارمان لوڼی په وخت روغتون ته ورسیږي. کله چې شهید ارمان لوڼی روغتون ته ورسول شو، همهلته یې ساه ورکړه، شهید شو او د تل لپاره یې د مبارزو ملګرو له پوړ څخه ووت. د پی ټي ایم ملګرو یې جسد احتجاجاً په لورلايي کې د باچا خان پر چوک کېښود. د کوایټي او ډیره غازي خان لویه لار یې وتړله، چې بیا یې د شپې د پوسټ مارټم لپاره کوایټي سیول روغتون ته ولېږده. د پوسټ مارټم پایلې وځنډېدلې چې تر څو معلوم شي چې شهید ارمان لوڼی له څه امله شهید شوی دی. که څه هم شهید ارمان د پولیسو لخوا شهید کړل شو، خو پولیسو تور پورې کاوه چې ارمان هارټ اټیک شوی دی، دوی نه دی وژلی. په سبا د شهید ارمان لوڼي جنازه د سلګونه موټرو او زرګونه خلکو په ملتیا د کوایټ څخه د کلاسیف الله پر خوا را رهي کړل شوه، او شهید ارمان لوڼی د 2019 کال د فبروري پر 3 د یکشنبې یا اتوار په ماسخوتن کلاسیف الله ښار ته نږدې خاورو ته وسپارل شو. د هغه په جنازه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون او نورو ملګرو ترڅنګ د کامپاله ګوندونو لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نیشنل ګوند مشرانو هم ګډون کړی و. د دې سره سره په زرګونه نور کسان هم په جنازه کې د ګډون لپاره هلته راټول شوي وو. کله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د شهید ارمان لوڼي پر شهادت خبر شول، نو ټولو سهیلي پښتونخوا ته رامخه کړه، خو د امنیتي کسانو لخوا په هر ځای کې خنډونه ورته جوړېدل، نه یې پرېښودل چې د شهید ارمان لوڼي په جنازه کې ګډون وکړي. وروسته مجبوریږي له موټره کښته کېږي او پر پښو خپل سفر ته دوام ورکوي. موټرونه له شا پسې روانېږي، امنیتي کسان یې د مخنیوي هڅه کوي او ډزې ورباندې کوي. په دې حال کې امنیتي کسان په خپلو کې سره نارې وهي چې یو دې وواژه بل هم ووژنه. لکه تاسو ته چې پته شته چې زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر تکړه ارمان لوڼي شهادت په حواله سره موږ سهار راووتلو د پړشمي په ټایم باندې، او جنازې ته مو ځانونه را رسول. د خیبر پښتونخوا نه چې جنوبي پښتونخوا ته راننوتلو، دغه وقتاً فوقتاً موږ ته ډېر زیات رکاوټونه جوړ کړل، په موږ باندې ډېر زیات تشدد وشو، او تقریبا دا جو په لارې باندې بدیدو
ډېر قسم قسم خبرې کولې، قسم قسم کیسې به وي، موږ به یې لیټ کولو. بیا به یې داسې وشول چې زموږ کسانو ته به یې لاسونه اچول، موږ به سوال او منت ورته کوو. اخر ته داسې وشو چې موږ په نورو لارې باندې په کچه کچه لارو راووتلو، خو دوی دوه خپلې حربې مزید استعمالولې. بیا چې اخري ته د ژوب غرونه ته راورسېدو چې بیخي 100 کیلومتره یا 15 کیلومتره به فاصله وه، په دې ځای کې دوی ډېر زیات اف سي وه، آرمي وه، ډیویز وو، دغه ټول سیول انتظام یې هم راغلی وه. هغه یې په خپل انداز باندې دوی تشدد روان کړی و. اوس هم تاسو ته پته شته موږ په خیر سره اوس راورسېدلو. نو د دې په دې حواله سره ملګریو ګاډي شیشې یې ماتې کړې، فایرینګ ماینینګ یې هم وکړه، لاسونه یې هم ور واچول، موږ ته یې هم بلوټونه ووهل او راته ویل چې ولې دي او ډزې در باندې کوو. د شهید ارمان لوڼي جنازې ته له ژوبه او نورو سیمو هم خلک ورتلل، خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی ته یې د مخ ته تلو اجازه نه ورکوله. د امنیتي کسانو د دې عمل پر ضد د امنیتي تاڼو مخې ته جنازې ته تلونکو کسانو مظاهرې هم وکړې. سهیلي پښتونخوا ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون او عالي وزیر پر تګ بندیز هم لګېدلی و، خو دوی بیا هم هلته ځانونه ورسول او تر دې یوه میاشت مخکې منظور پښتون له کراچۍ په الوتکه کې کوټې ته ولاړی. غوښتل یې چې د ورکو بلوچانو د میرمنو په مظاهره کې ګډون وکړي، خو هلته له هوایي ډګر څخه بیرته کراچۍ ته وګرځول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د جنازې ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل سبا دوشنبه د 2019 کال د فبروري پر 4 به په ټوله نړۍ کې د شهید ارمان لوڼي غایبانه جنازه او د سې شنبې په ورځ د فبروري پر 5 به د هغه د وژنې پر ضد نړیوال احتجاج کیږي. دا د ارمان سعادت، دا د ارمان مینې په دې باندې خو زه د خدای پاک په شجاع او په پاک قرآن باندې قسم خورم چې د دغې مینې به کله هم موږ معاف نه کړو، د دغې مینې بدل به موږ خامخا کوو، چې دغه زمونږ په زړونو کښې چې د دغې پښتونخوا وطن سره کوم ظلم وشو، کوم زیاتی وشو، زمونږ ځوانان یې شهیدان کړل، زمونږ د مشرانو یې سرونه کټ کړل، زمونږ یې کورونه ړنګ کړل، زمونږ یې خویندې مندې بې عزته کړلې، زمونږ ځوانان اوس هم نه پرېږدي. موږ دې حد ته رسېدلي یو چې په خپل وطن څه جنازه ته ځو، هغه جنازه ته دې هم ځای نه پرېږدي. په دې حالاتو کښې چې تاسو ما سره دلته د خبرو کولو یوه لار هم نه ده پرېښې، بیا به زه په زور لار جوړوم، بیا به زه تاسو د پښتنو طاقت ښایم. دا چې کوم ظلم او بربریت کړی دی، دا چې کوم پولیس افسر دی په وردي کښې چې دی زموږ سره هېڅکله په دې کښې فرق نه کوو چې د دې GHQ لپاره څوک هم کار کوي، هغه که پښتون دی، هغه که څوک دی، کله یې موږ نه معاف کوو. زما پلار هم دې پښتونخوا کښې ظلم کوي، زه خپل پلار هم نه معاف کوم. چې بیا د لرو بر افغانانو لخوا پر ملي او نړیواله کچه د شهید ارمان لوڼي وژنې د غایبانه جنازې فاتحې او پراخ ملاتړ ترڅنګ لاریونونه او غبرګونونه وښودل شول. یاد دې وي چې د شهید ارمان لوڼي په جنازه کې د هغه خور وړانګې لوڼۍ هم ګډون کړی و او د جنازې ګډونوالو ته یې وینا هم وکړه. زه ویم د ارمانونه اوس پوره شو. ارمان به ویل چې زه د کام ژوند د کام دپاره که ژوند نه و بیا به داسې د کام دپاره به داسې کار کوي، د کام دپاره مې ته چې انسان چې پیدا شي هغه به داسې دغه سته نه پکار دی چې موږ به یوه مور خپله مور مې بله مور مو وطن مې خاوره وي په دې چې کوم ولس اوسي هغه د دې مور بچي وي. نو د نن ورځې دا چې کوم د ارمان دی او بیا چې کله موږ د خاورې ته چې موږ مور ووایو نو پر دې خاوره له 80 کالو افغان جنګ په دې خاوره کې له 80 کاله د ارمان ګوندې په
زرګاو ځوانان مړه سوي دي د دې جنګ مخنیوی به کوو. شهید ارمان لوڼي له شهادت وروسته د لورلايي د پي ټي ایم ملګرو په لورلايي ښار کې هغه چوک چې په چورنګۍ مشهوره و او ریاستي ادارو په یاد د چورنګۍ ارمان لوڼی شهید کړ. دا چورنګۍ د شهید ارمان لوڼي پر چوک ونوموله او پر چوک کې د شهید ارمان لوڼي یو عکس چې په لاس انځور شوی و ځوړند کړ. خو ریاستي ادارو ته دا چوک د یو پښتون ملتپال شهید ارمان لوڼي پر نوم د زغملو نه و. نو لاره یې ورته وسنجوله چې په څه ډول دا نوم لرې کړي تر څو د پخوا په څېر د پښتنو څخه خپل شهیدان، اتلان او مشران هېر کړي. نو لومړی د شهید ارمان لوڼي هغه انځور چې پر چوک ځوړند کړل شوی و له ځوړند کېدو څه موده وروسته یې په شپه کې له هغه ځای څخه غلا کړ. بیا یې د چوک نوم ته لاره وسنجوله چې څه ډول د شهید ارمان لوڼي نوم ورڅخه لرې کړي. که په دې چوک بل هر نوم کښېږدو نه یې شو کامیابولی نو اسلامي ټچ یې ورکړ. د یاد چوک لپاره یې د ختم نبوت نوم انتخاب کړ. د دې نوم د لرې کولو که هر چا هڅه وکړه نو د کوپر ټاپه به یې ورباندې لګوله چې دې د ختم نبوت توهین کړی، کافر دی او مړ یې کړی. نو د دې کامیابولو لپاره یې په پښتنو کې څوک پیدا نه کړ. د لورلايي د جامع جومات پنجابی ملا یې دې ته تیار کړ چې دی به دا کار کوي. د دې سره یې د لورلايي یو څو نور ملایان کرایه کړل او د چورنګۍ څخه یې د شهید ارمان لوڼي نوم لرې کړ. د ختم نبوت لوحه یې ورباندې ځوړنده کړه. شهید ارمان لوڼي خپل ژوند د پښتنو د حقونو لپاره وقف کړی و. هر وخت به د خپلو خلکو او ځوانانو ترڅنګ و چې چیرې به هم د قام او پښتانه وطن د خواخوږۍ خبره کېدله نو ارمان به ضرور هلته ځان رساوه. له خپل وطن او قام سره به یې خواخوږي کوله. هغه په خپل ټول ژوند کې داسې یادونه پښتنو ته پرېښودلي دي چې پښتانه به یې هېڅ وخت هېر نه کړي او د شهید ارمان لوڼي دا یادونه او ښېګڼې به د پښتنو هر ځوان نسل یادوي. د شهید ارمان لوڼي د یاد لپاره په هغه باندې تر اوسه 3 کتابونه لیکل شوي دي. لومړی کتاب د ملي اتل شهید ارمان لوڼی پر نوم دی. دا کتاب د مقالو یوه ټولګه ده چې د پښتنو لیکوالانو مقالې پکښې راټولې شوي دي او د بارکوال میاں خیل لخوا ترتیب شوی دی. دوم کتاب ارمان ستا پر حق شهید شو. په دې کتاب کې تاریخي او معلوماتي لیکنې دي چې لیکوال یې حیات الله حقویش دی. دریم کتاب ما احتجاج کړی دی. د دې کتاب نوم د شهید ارمان لوڼي د هغې غزلې څخه رااخیستل شوی دی چې وایي: لالا زما د بچو غم به خورې که نه رالم، لالا زما د بچو غم به خورې که را نغلم، نه رالم زم پرې کوم دا ازغن تار واه احتجاج کړی. واه. په دې کتاب کې د پښتنو شاعرانو هغه شعرونه، غزلې او نظمونه راټول شوي دي چې په شهید ارمان لوڼي لیکلي دي. کله چې شهید ارمان لوڼي په روغتون کې ساه ورکړه نو د غورځنګ ملګري د ایپایار د درجولو لپاره تاڼې ته ورغلل. پولیسو د تاڼې ګیټ بند کړ. د غورځنګ ملګرو ته یې نه ورخلاصاوه. اخر ملګرو د ایپایار لپاره درخواست جمع کړ. پولیسو ورته وویل چې له درخواست څخه د ډي اس پي نوم لرې کړئ. هغه پر دې موقع هلته نه و. له هغه وروسته به ایپایار درکاټ کړو. خو ملګرو ورته وویل چې نوم یې نه لرې کوو. که تاسې ایپایار کاټوئ ښه دی، کنې بیا موږ عدالت ته ځو. اخر پولیسو ورته وویل چې تاسې ډیپټي کمشنر ته درخواست ورکړئ. بیا ملګرو ډیپټي کمشنر ته درخواست ورکړ او ډیپټي کمشنر هم درخواست واپس کړ. اخر ملګرو د وکیل په مشوره په عدالت کې د یې 22 درخواست جمع کړ. عدالت د تاڼې څخه ریپورټ راوغوښت. تاڼې ټول ریپورټ د ډي اس پي عطاورحمان په حق کې ورکړ. خو په عدالت کې د غورځنګ د ملګرو درخواست منظور شو او تاڼې ته یې ولیکل چې ایپایار کاټ کړي. تاڼې والو ایپایار کاټ کړ. کیس وشو خو د کیس تفتیش چې کوم پولیس ته حواله شوی و هغه پولیس ډي اس پي عطاورحمان د کیس څخه په دفعه 169 کې ډیسچارج کړ او چالان یې په عدالت کې جمع کړ.
له دې څخه معلومه شوه چې په دې پولیس د بالا لخوا پریشر و. عدالت له تفتیشي افسر څخه وپوښتل چې ولې دې د عطاالرحمن نوم ځینې ایستلی دی. ده ورته وویل چې عطاالرحمن ګواهان راویستل چې په دې وخت او په دې موقع دی نه و، ځکه ما دی د کیس څخه وایست. خو عدالت ورته وویل چې دی بیرته په دې کیس کې واچوي. دی چې یې بیرته په کیس کې واچوي، دی ولاړی په های کورټ آف بلوچستان کوټه کې د ایپایار د ختمولو لپاره اکواشمنټ درخواست ولګاوه. 3 کاله وروسته درخواست خارج شو. نو بیا دی راغی په لورلایي سیشن عدالت کې د ضمانت درخواست جمع کړ. خو چې به د لورلایي په عدالت کې پیشي ته راته پروتوکول به ورسره و او یو ډول یې ځان ډکټیټر ښوده. داسې هم وشول چې له پیشي څخه به راووت، په عدالت کې دننه به ورسره پروتوکول به یې په دفاع کې نارې والې چې بیا د 2022 زیږدیز کال د لورلایي سیشن جج د ارمان لوڼي قاتل عطاالرحمن ته ضمانت ورکړ. د دې پر خلاف بیا د لورلایي د وکیلانو اتحادیې پر 28 مارچ هړتال وکړ او توره ورځ اعلان کړله. پر دې ورځ باندې یې توره جنډۍ ولګوله او پر خپلو مټو یې تورې پټې وتړلې. دوی وویل چې موږ په تېر 15 کاله کې موږ داسې کیس نه دی لیدلی، نه مو داسې فیصله لیدلې ده چې قاتل ته دې پکښې ضمانت ورکول شي. د شهید ارمان لوڼي د کیس په تړاو بیا د غورځنګ مشر منظور احمد پښتون، نورو مرکزي مشرانو او د شهید ارمان لوڼي خور وړانګې لوڼۍ په اسلام آباد کې کانفرنس وکړ او له عدالت له داسې پرېکړو څخه لاس په سر شول چې په پاکستان کې هیڅ وخت پښتانه ته حق او انصاف نه دی ورکول شوی. یہاں تشریف لے آئے. آج کے پریس کانفرنس کا مقصد ارمان لوڼی پروفیسر ابراہیم کے کیس کے حوالے سے معلومات اور خدشات کا اظہار کرنا ہے. 2 فروری 2019 کو لورلائی کے شہر میں ارمان لوڼی کو پولیس نے شہید کر دیا. جب اس کے دوسرے دن تیسرے دن ارمان لوڼی کے مدعی نے FIR درج کرنا چاہا تو FIR درج کرنے نہیں دیے گئے، یعنی FIR نہیں درج کر رہے تھے. مسلم ہمیں اسٹیٹ کی نیت کا یعنی ایک اظہار ملا کہ اسٹیٹ کی نیت کیا ہے. پھر FIR درج کرنے کے لیے احتجاج ہوئے. پورے ملک میں پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف سے احتجاج ہوئے. ان سارے احتجاج پر FIR درج کیا گیا، مگر تب بھی ارمان لوڼی کا FIR درج نہیں ہوا تھا. ہم اپنا ارمان لوڼی کا کیس میں نے کہا کہ ہم اگر یہ بااعتماد ادارہ ملا انصاف کرنے کے لیے تو ہم ضرور جائیں گے، لیکن ہم اپنا یہ کیس وقت کی عدالت کو دیں گے. ہم یہ کیس تاریخ پر چھوڑیں گے کہ تاریخ پھر اس کا یہ انصاف کرے گی. خان شریف کا ایک شین میں کسی عدالت کو بیان ہے، وہ جج صاحب سے کہتے ہیں کہ میں یہ بیان مطلب جو ہمارا بیان ہے میں یہ اس عدالت میں نہیں ریکارڈ کروا رہا، میں کسی اور عدالت میں ریکارڈ کروا رہا ہوں جو خدا کی عدالت ہے، اور وہاں پہ انصاف جو ہے وہ ضرور ہوگا. ہم بھی اپنا کیس جو ہے ہم لوگوں نے پشتون کی عدالت میں جمع کروا دیا، وقت کی عدالت میں ہم نے جمع کروا دیا، لیکن پھر بھی اگر ہمیں انصاف کی کوئی بھی اس طرح کی، بلکہ ہم اپنی وکلا سے مشاورت کے بعد ایک ٹھوس نقطے پر ضرور پہنچیں گے، پھر اپنا لائے عمل جو ہے وہ دکھائیں گے یا پھر جو ہمارا لائے عمل ہوگا وہ بتائیں گے. لیکن ہم نے اپنا کیس میں پھر کہوں گی کہ پشتون کی عدالت میں جمع کروا دیا اور وقت کی عدالت میں جمع کروا دیا. تھینک یو. پښتون ژغورنې غورځنګ هر کال د فبروري پر 2 د شهید ارمان لوڼي تلین لمانځي، چې د لومړي تلین د لمانځلو پر مهال د غورځنګ یو بل شهید سردار عارف وزیر په لورلایي کې د شهید ارمان لوڼي په هکله
وویل ملګری یو ارمان وړاندې نه ده چې دا شهید کړو. نن کور په کور ارمان لوړی جوړ شوی دی، ګلې په ګلې ارمان لوړی جوړ شوی دی. دی ډېر ارمان لوړي ورکړو، دی ډېرې مادې بیه کړو، ډېرې خوږې کونډې کړو، خو مېږو د رخشې نه پسټ کېږي نه. دا غدار پنجابي ریاست ته میسو جواب ورکوي.